هم نه چې روژه ماتي ته به څومره ټیم وي. وريځ د خیر الله. الله شکر دی چې دنیا ته مې ولیدو. السلام علیکم. یارورا ویمه روژه ماتي ته څومره ټیم دی؟ یا پکه هرخته چې دا خو لسره غرمه ده. نو یارورا ما خو درته کنځل نه دي کړي. زه ویمه دې ګړی کې دې وګوره چې روژه ماتي ته څومره ټیم پاتې دی. یاره تبو برباد چې دا خو لسره غرمه ده که نه. نو خیر دې ته خو راته ووایه که نه چې دا ګړی راته وښایه چې څو ګنټې روژه ماتي ته پاتې دي. 2 بجې دي 2 بجې ها شپږ ګنټې ټیم اوس هم پاتې دی. نو لارې پکه هرخته که خدایا د روژه ماتي تپوس مې دې وکړو څونه خیرې راته دې دا روژې هم نیسي او که نه. یا ښځې ورنې لړکېږي. خلاص که خبر نه دی خلاصه کړم اور خو یې دا ویښه ویسته. یا ښځې هله خېټه کې مې درد دی ګورې. وایي نو خېټه کې د درد دی نو زه څه وکړم اوسه؟ ویمه یا ښځې ویمه بار مې که که نه خېټه کې مې درد دی چومه. تا ته زه وایم چې په پېشمني داسې چل دی ضروره په پېشمني او روژه ماتي کې چې کوم دی زیاتې کړې دي اوس یې دغه حال دی هله روی باسه. یاروره په غټ غذا پخته شي تا خو موږ لړو پوخ کړو ته د موږ نه څه غواړې؟ ویمه یاروره خېټه کې مې درد دی باتروم ته مې رسوه. نه وروسته کېدی شمه وای ورونه دې کړو. مې ماته شو. اله پمدا وایم باقي به کټ کې نه سمدې نو بیا به لیبر هغه درې راوړه دلته یې وتاچو چې باغې پروت دي. ویمه داسې چل دی که نه ښځې. ویمه یاروره باتروم ته مې رسوه. نو زما د وس کار خو نه دی خپې نه کا وی به نه دی کوم. تا ته ګوره ما ویلي چې ما له انګلیش کموډو لګوه نو ګورې زه په ناسته نه شم کېناستې. انګلیش کموډ نه ویمه د لرګونه د خپل ما جوړ کړه. اله ومې مړه مې کړم. خدایا پاک الله دا غټ مې خېټه ته روانه کړې ده. خولې د ګونډلو څنډه څه خوا اله ویمه باتروم ته مې رسوه حالات مې ډېر خراب دي. الله ځای بس ځای ښه ودرېږې راته نو. لکه هغه ورم راغورځوه و داسې چقېدي دي یاره. یاروره لږ راشه که نه د خدای خاطر که نه تاسو زموږ څنګه ګاونډي نو زور به غواړي. ویم ته خو راشه که راوړه پرې دیوال د خدای لپاره لږ راشه یار. علم دا تاویږم راشه زه راشه شامله. اله وی ورشه لرګي راواله ورشه اله وی اله ګورې حالات مې خراب دي باتروم ته مې دننه کې. اوس پرې دلته ټول کار مه کوه. خبرو کولې څه کې وشوله نان ورکړه. لږ زور ورکړو چې پرې شي ورته د شلې کې زور را سره نو ډېره خو هغه پکار دی یاره چې ورته ګاډه لاندې ورکړو. نه نه هېڅ څه به ته مو ورکوې نه پورې که ښه صبر وکړه. خسته ورکوې دا ورته کېږده نو ګاډل دې ګوره خیال ورته کوه چوړي نه شي. توبه مړې راکې پوخ یا نه زما دې توبه کشمیر هم بلا وکړه. Sati sari jam deh.
وای پورې ټول مار وای وای دا شوی ټوټه ده وای څه ورکړو بیګا بیګا چې ستاره ګاونډیانو مال لري کې پخ ولې وای چټمه ټولې پاو وای وای پړې تیار ده وای یار نه موږ یې غر کو پخ پیډه فریدا موږ دې وځو ټوټه دا ما دې توبای پډیرو ځکه والله چې ناروا ده الا پسې کې واش کټ کې رسې کې کړو کټلو خو ټول باندې پستر تاله چې هغه درې روانه درې روانه انا بیکا سې کې قابو کوم وای تلبي منګو دې واشه ودره کله پکا دا پخته شروان دار الا ورو یکا ولا قولا یا تاسو چالو شو زمونږ د کوټې کوم سامان ټول راغوري زما روا دا ټیر مات شو هر څه مات شو وای ټول چې مو دا کارو کنه چې پیټ باندې کې چې الو او کچالو مکس شوی دی او پټي یغه ټوملې کړې وې پیټ وې نو بس سړی چې دا ټاونل خانه دا ورنه لوی دا ډومبه کې وروپا دیوانی نه راغورځو وای زما د کور واسطه کیږي کور باندې بیا خورستا کور بخپل کار کوي ټیم کې ډا خراب ده هغه سره ډاکټر سره پریوت یلی ورلاړ شه ډاکټر پات کمانډار اما دا خلک په پیښ دي دوزي ډیرو جماعتي تاسونه ټیم دی ها خدای دې پیښو بنیا دروځي سره پات دا خوسته خبرې دی و به دې پاک وای ما دا کارو لکه ما چاپینه کې مړه د خدای ظالمانو کور اوس کوم کو لوټي شو نو څه کې کړي ته را جوړه کړې ما لوټه پرېږده دا مو کوره خو لوټه کړه ټول دې پښړه کولای دا ولي آدار خو موږ نه کړی رولا دا تاسو ساتلې دي نو دې سندا سره دې دا د ساوث افریقې ځنګل ټولې ګل چاله کروڑګارو پیټي وم د لوکې به ما ګوخري ډاکټر پاتې ورشه کنه ورشه پړې توري نوري دي زر یو ورشه ټوپ پیوم کنه نه راځي په مشر دی پرېږده داسې مشر دې پټو کولای مرس څومره پاتې دي رو جماعتي ته دا زما د توبې نو خدای چیلې او سړی سنډا یا خزه رو جماعتي تاسونه ټیم دی هم سترګې دې تیز وي کېږي ستا هغه شتاز ملانه ده راغلې معده دې ولاړه ده ادر ونګلو جماعت کې غم کې ډېر ور په دې معده باندې لګلاس و سجنون لاس په ما غر کې د خدای ظالمانو ته ما ته جوړه کړې ما خو واجب دې کړې ډېر ور هیڅ نشته صرف نری هوا دي نور څه وای دا نریوا ته کلیو چې کور زمونږ دیوالونه کې خو غوډار ته ګوري هیڅ نه روټه دې پېښمنې کی وای د پېښمنې لګي له 500 روټه ا 15 به نه ما خانه ټولې دې پکې ایرې کړې اخو ایکسترا دي خیر دې د روټه ته پوسو مملا مې کار نه کوي وا سبا کارو کینو رو جماعتي تاسونه ټیم دی انا ډاکټر راځي راشه سترګې پکې پکې راځي لوکی کی باندې ډاکټر صاحب څه چلو وکړه دا څه کار دی دا پاسول براته نه ډاکټر دغه د پاسولو خبرو کوم دا به څنګه نو لګي دا خو تیار اسکوړي لري ورچته وسینګا ډاکټر صاحب دا خو پاله اسانه ماشین نه پالي له خو هغه چک کنډکټر ورګه زه ولې شیر ډاکټر رو جماعتي تاسونه ټیم دی هغه دا ټیک شو د ما خري جوړه شام دې هو ته ها نو ډاکټر صاحب انا شابه دې ما به کار پرې کړی تنور دې کوم څه دا خو ځکه خلکو دایم چې خوراکونه لکم کوي دا وستري دا خوراکونه دې ټول پوری کمر ته جوړ شي چې دې کې نو غوړې د کمزورې مخاله نم کا یا الله دا ماري ټوبل अरे कर वाला बात तो क्या खुदा वो वो प्यार ना बेटा गोरा पकादा पास्ता कुलमे जमाने या पूरी दासा ए ते तरुजी मुनी balada دا کارو کې ته تروجي باقي تاسو مونږ دله زه دا وای دا کومه دله دا وای دا کوم د سپورو دی دله زه ګولې در کوم چې دله د سپورو شي کنه نو دا وزن به کم شي نو خدای دا ډاکټر خولو پنکانو د ستونه ټول کې دا خدای دا نه وتا مونږ کلی دا جوړه کړی دا ته دې هوټل خالي ته وګوره یا ما وینګ شموډ دړې وړې کاغم ډاکټر ها لکه لیک شي یو شان ویم
روژه ماتي ته څونه ټیم دی چپ چپ روژه ماتي بنیادو باسه دا شرم ظالمانو د کم خوراک من دو ستر ته وګوره یو خدای تبا کول بیا مې کوله زرګي مرولې دا غل شي هغه ورشي شبا ګورې زه دا کوم دا ورکه چې یو څو جو زه کوم دی ورته ډاکټر روژه ماتي ته څونه ټیم دی ضرورا ډاکټر پما باندې نو خدای دې په دې تک داسي لما كل موم زور واغش دا ما نرورو انا ما وانت يا خانا داني جور تاسو کې بواسي زه ګورې ښه خاني ولې نورم پکې څه ډاکټر خدای ته په برباد کړو ګورې چې په مرګ کړه ته وایې ټینکر راغلی او په دې راکې سټا کړې نو ته گزاره کوي دا ما څه کار یو ټاټ کې غړي جو خړې یو ټاټ کې نه جو خړې او دا نه خنبیر د دانو خړې دې خو پیراسیتامول او میټامول باندې وړه کارنی کیږي ډاکټر یې سارو غوونه هغه سپینه دا وی وره نن ولا راواله څنګه نن له خپل انسانانو څه وتی یاره نن لاواله او ګولې مولې وته څه شابه دې ورو او به کې دې پاتې کېږي برابر دې روژه ماتي ته څونه ټیم دی خدای دې مو برباد کړي دا کار کو دې کم شي کنه دې بیا رو جماعت مو ورکه یو نوړې باندې کې څه پورا دا سیستم دا دی باندې چې دا پاتې شي او دا ګن بلا کې باشي دې به ټیک شي ټول ورته دا کوټه را پتا درې کا وټو دې ما خبره ته کوی کیره استمونه خو ما خدای دې تباکې نو دا سپېمې ولا الله پاک ورکړي چې مازه شلیګر سپې ډایرک پکې کاری د قوت سورن دی روژه ماتي ته څونه ټیم دی پورا لاس کې دی ودا پاتې لاړو خدای ته کوله دی خو سره دې کټ کړه واچا روجا په خلی باندې را باندې دي ټول مکا واخړورا حیوانداري شرمې کا اما مو سره نور دړو زو نشتا لاړو کې دا مې املو چا پروتي دا کټه پداره روژه ماتي ته څونه ټیم دی بیبي زخر دي روژه ماتي ته څومره ټیم دی دې په خو بنیادو باسه دا ته مونږ وشي 5 غنټې ودا پاتې راځه نو خیر دی کنه تاسو کوم کنه تقریبا 100 بجې لږه نه ستړی کو بس چپ پرې خوري دی ګلاس کې دا راځه نو پورا په گاډي کې به دې بوتل یو مکنه ته ما پیاده دې خطا کړې ټول کور خو نه نور ویجاړ کې گاډي کې تر راځي ته دا گاډي پکړ کې ورته نه کېدی شي راځه شو بس راځه یو چینچی به دې راوستي وا پرم چینچی به نه پردې چینچانه مته باکا وکړه یارو را بس ځه کنه ما یا بچي ما خو لګه په دې موټر سایکل دغه درځي پورې یو سا وته وای کنه ګوړي یو دې کې نه وړي نه ما څه کار دی ګوړي وای مې تا ورته په دې کو پي بس تک په شرمونو به نو دا کنه سم دې یو دا ټینګ میکا د شي زه له دې راځم السلام علیکم استاد خیر ضرور وای کنه څنګه چلې زمانہ کپڑوں څنګه چلو کو ستا کپڑے خوشي وي دي نورا کښې یو سم کنه نه روز خو نه دا اختر پشپه به راشي او یو به سي ما نو اوس په را کړی وی کنه یار بیا اختر پښپا ځای راز روزګار نه نو یله کته سبا جه نه مړ اختر کې به چو بس چې اختر کې چې خو اختر شپې له یو څه کنه ضرور ورده راځه یا الله توبه دا څه تو فرا نظر مې نه کې خدای دې کا ټول نیم کیلو یې ما تیار د باندې څخه دان دی ولا ته به تو بیو با راځه د فور راځه ادور دا ور کرا شاله کا وسره ور کوخه دا پرې نه چې اخواکینه بشر او کشر پیجنې خو نه بس ساندا یار ور دې څه راوځه دې به دې راوځه کنه هم دې جامونه او وخت الله بجامې جوړو مکنه نو دلې څومره کپڑا راغشتي یارو ما خو نه وروړم نو ما دې صاحب د سره خپل کپڑے ملاوي ځای بوله جوړه نه ور ما سره کوم سټونه دي کنه هغه وګځري دې په تنبانو والا له بوزي پورا تنبو بدر کې اته توګه دې په کپڑا کار نه کیږي یارو دا تنبو ډاګه خو نه
بس هر څه چې خو ته ورته وګوره اوس به سره څه کې نو بس بیا راله یو څلور بوجي بچي واله څلور د سوتلې ولې راوړو بس هغې نه به راله جامې جوړې کړي نو هغه سوتې نه بوجه نه پورې جوړي جوړې به کړي ها بالکل بالکل دا هغې نه به جوړ دا به نه ما راخړې سوتې نه جوړې کړي مالا خدای ته وګوره دا ور غورځوې یاره په مزې او بس دې ته څه ضرورت و کور خدای دې کې بیا لا د پخې خور کې زه خلک تنګ وي دې پخه زه پخته کی وزا وای په ما په کومه روژه ماتي ته څومره ټیم دی خدای دې کور سره نور کړه دې راکې پوک زه زه روژه ماتي ته امرو جماعتي ته لاش پجې څنګه چلې ګاډي دا راټو هغه دیونه خلاص وې کو نه څه کېټې کمې وکړو دې دې خو بنیادو بس بیګه یو خانک نری روزي خوړلې یو خانک غټي روزي خوړلې دي یو خانک دال خوړلې او بل یو خبره تا کوم بیګه مې به خته بوتاوا کړو نو ورګرو پر خور هغه سره بوتاوا ټوټه وې او کنه یا الله زماري ټوبوي نو دا تاسو چرته زناور سره ودروي ظالمانو نو یې نیمه دا ورکې راغلی ورکې ما کوی وجنه منو خدای په ګناګارېږم او خدای پاک ولا خپل مرګ نه راولي چې خلاص شو ته بلاس خو ستاسو را کو نه هغې نو خلم د موږ د کور نه خبره ده ولکه د خدای ظالم ما وی چې ګرزم دلته وشو او هغه زنانې خو راته ښکاري مرپکې ډنډه کې راچوي ده خو سړی ګوره ضرور بیسه شو روډې پکې وای داري وی دا خو خپې دي سر یې مالوټې دي سړی کوم دې سر ته اوچت که پکې سامان دی خواږه خدای دې بیل خو باته په یو غضب وړې ګوره معاف نه کړم دوست وای روژه ماتي ته څونه ټیم دی